بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران کتونکو، نن راځم د پالکو په اړه تاسو ته معلومات درکوم چې پالک د وجود لپاره څه ګټې لري. پالک د ویټامین A، ویټامین B، ویټامین B6، ویټامین K، ویټامین A او ویټامین C په ګډون مګنیزیم، فولیټ، بیټاین، آیرن، کلسیم، پوتاشیم، فولیک اسید، کفر، پروټین، فاسفورس، زینک، سلینیم، اومیګا 3 په درلودلو سره د ډېرو ګټورو خوړو ډلې څخه شمیرل کیږي. سبزیجاتو کې په تیره بیا پالک د بدن لپاره د ودې او نمو او د روغتیا حالت ښه کیدو لپاره تر ټولو ګټور خواړه دي چې ځینې ګټې د پالکو په لاندې ډول دي. اول، پالک د هډوکو درد ښه کوي. روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې که د هډوکو له ناروغۍ کړېږئ یا مو پښتورګي درد کوي نو د پالکو خوړل هېر نه کړئ. ځکه پالک د ویټامین K او کلسیم نه برخمن سابه دي او کولی شي ستاسو دغه رنځ ښه کړي. دویم، له سرطان سره مبارزه کوي. ډاکټران وایي چې د پالکو له خوړلو انساني بدن کې ویټامین C پیدا کیږي او انساني صحت ته ډېره ګټه لري. طبي کارپوهان وایي چې له سرطانه د ژغورنې مواد د ټینوئنټس په پالکو کې په پریمانه کچه موندل کیږي. دریم، له کمخونۍ مو ژغوري. هغه کسان چې د وینې له کمښت سره مخ دي کولی شي په تازه پالکو لږه مالګه واچوي او د تازه ترکارۍ په څېر یې وخوري. دغه چاره د امیدوارو مېرمنو لپاره هم ډېره ګټوره ده او ترڅنګ یې د دې خوړو په مټ د وینې کلسترول هم کنټرول کیږي. څلورم، د ځینو لاندو ناروغیو په دفاع کې مرسته کوي. پالک د وچې ټوخلې له منځه وړلو، د سترګو د نظر زیاتوالی او د اعصابو قوت لپاره هم ډېر مفید دي. د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي، د وینې فشار کموي، د پوستکي روښانه ساتي، د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي. په دې علاج ویډیو مو خوښ شوي لایک او شیر کړئ، چینل سبسکرایب